قدرمندو دې بدبختي ته ګوري چې د کور ټول غړي ښځینه او نرینه لیوني دي. دې نه غټه بدبختي چې یتیم دي. السلام علیکم. ورکه څنګه ژوند دا څنګه دا ټول تکلیف لري؟ دا ټول دغسې دي ولې څو بچي دي د څو زامن دي ټوله کسه وکړه؟ دغه دوه مې هلکان دي دا دوه جنکۍ دي ټول لیوني دي؟ ټول لیوني دي بېسوري دي ټول بېسوره دي؟ ټول بېسوري. نه د دې دوا درملنه دې ولې نه ده کړې؟ دم دا کوي بس هم نشته دی. وړتوب نه دي هو او خاوند دی؟ خاوند مړ دی. څنګه مړ شوی؟ هغه همداسې ماخوستن جومات ته ووته چا جامې مالې ویشت ماخوستن په جومات. اوس د کور ګټې وټې دې څوک شته؟ نه هېڅوک هم نشته. یو الله هم شته دی. د خري سره مې دلته ډېری یم نور هېڅوک هم د ګټې وټې هم نشته. دا څه کېدي ورته خوراک وغیره؟ الله شته دی. کله سره یو دین زاره کوو کله په خېټ باندې وږي او کله ماړه. هېڅ شی هم نشته دی. خوراک زموږ دې ګرمۍ کې یې پکې یې شمي هېڅ شی هم نشته دی. یو الله هم شته دی. دغه یو هم روغ نه دی؟ نه نشته دی روغ کې دا دی دا دی دا دی. هې ته څنګه یې؟ ښه دا د څه راوړم؟ ځان ها نه چې څه راوړم؟ ځان ځان ډوډۍ راوړم؟ چې څه راوړم ډوډۍ کې؟ دال. ښه تا ته دال راوړم. زه تا د څه راوړم؟ څه راوړم؟ ته تا د څه راوړم؟ ته راشه که نه؟ ته راشه. دا چپلکې ډېر خوښوي. چپلکې مې راوړي کالي مې راشه ته دې خوا شه وره که نه ما دې شه دې خوا شه. نه نه څه به نه وی فعال به نه کوې ښه ګزار به پې نه کوې دې باندې ښه. ته راشه تا څه راوړم؟ څه شی درته راوړم؟ کالي درته راوړم؟ ته راشه زه به درته دال راوړم لوبیا راوړم نور څه راوړم؟ دا مرض ته چې چاک کړی د هغې ته به دعاګانې کوې. لاسونه جګ کړه چې مرض ته چاک کړی د هغې ته بیا دعاګانې وکړه. صحیح ده؟ زه درته مرض ته قده کومه راسره اوسئ. تاسو کښېنئ راشه راشه. قدرمندو هیره دې نه وي چې دغه 9000 روپو سودا ده چې په یو فامیل باندې موږ سپارو نو تاسې ګواه اوسئ چې موږ یو ریکاته کوو. دا یو من دی هر څه قدرمندو ما که لوبیا یې که دال موږ من برابرو. د یو کور سودا ده انشاءالله 2-3 میاشتې دا یې بس دی. بل بورې راوړئ تاسې زه دا جوړوم. دا وړتوب نه دغسې وي ټول؟ ښه قدرمندو سودا مو څه برابره کړه. دا یو با احساس ورور ده چې دغه سودا ماته راکړي چې پړمندو کورنۍ سپاره وریجې دي 2 بورۍ اوړه ده داسې من رومي پیاز من لوبیا دال آلو بوره او 10 کیلو غوړي همدغسې مالګه او چای. دغه سودا ده چې په دې اړمنده کورنۍ موږ وسپارله. دغه مرض ته چې چا کړې ده د زړه نه ورته دعاګانې کوئ. لاس جګ کړئ چې دا مرض ته چا کړې ده. دعاګانې کوو دعا کوه لاس جګ کړئ. ټول الله دې اجر وله ورکړي. خدای دې غمونه او پتونه وساتي. خدای دې بزره دنیا د آخرت ګټه دې وله خدای وکړي. پنځه وخته مونځ چې موږ کوو د هغه ته به دعاګانې کوو. ټول مسلمانان ته خدای دې اجر ورکړي. زمان دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا ورسره خدمت ته درېږو. الله حافظ.